ولې اچو دا خېټه ډکول دا خېټه خالي ده نو خېټه خو خالي ده نو خېټه به ډکه شي ساده 3 کاله کې نه ډکېدله اوس هم نه ډکېږي نه خالي ده بهر نه بوتل سړي انصاف به کاټر وړاوه کو دوی به ویلې چې یو کټ وړا دیا هغه نن لوټه سوله خو د دې جواب به دوی راکوي مونږ خو یې نسو ورکولی مونږ اوس دغه لوټه ډکو که دلته غواړو دا لوټه ډکوي مړه دا لوټه که ډکېدی که دا لوټه ډکېدی دا به دا 3 کاله کې دوی سروله دوی به ډکه کړې وه خپله د مولانا سپورټر یم مولانا سپورټ دا زه دا ویډیوګانې جوړم دا خلک ما ته وایي ته کافر شوی مولانا هم چې د خبرې د خلکو وکړي یاره بدزل نو عمران خان صاحب ته وزیر اعظم تېر شوې تا سره به بیسیک وعلیکم السلام څنګه خیر برابر الحمدلله الله دې نشنار ته څنګه راغلی زه بیسیکلی د کوټې یم دلته مزدوري کوم لوټه کې به 100 روپۍ اچوي لوټه کې به روپۍ ولې اچو دا خېټه ډکول دا خېټه خالي ده نو خېټه خو خالي ده نو خېټه به ډکه شي ساده 3 کاله کې نه ډکېدله اوس هم نه ډکېږي نه خالي ده بهر نه بوتل سړي باندې لاس چت کړی دی نو لاس چت کړی ده نن 3 کاله مخکې جنګ ترین صاحب کاټر وړاوه کو دوی به ویلې چې یو کټ وړا دیا هغه نن لوټه سوله خو د دې جواب به دوی راکوي مونږ خو یې نسو ورکولی مونږ اوس دغه لوټه ډکو که دلته غواړو دا لوټه ډکوي مړه دا لوټه که ډکېدی که دا لوټه ډکېدی دا به دا 3 کاله کې دوی سروله دوی به ډکه کړې وه که نن چیرې دوی ډکوي په یوه ورځ په 2 میاشتې دا نه ډکېږي په 3 سال کې نه سوه ډکه په یوه 3 میاشتې کې هم نه ډکېږي څوک سپورټ کوي زه خپله د مولانا سپورټر یم مولانا سپورټ دا زه دا ویډیوګانې جوړم دا خلک ما ته وایي ته کافر شوی مولانا هم چې د خبرې د خلکو وکړي یاره په دې باندې ډېر زیات بیس نه ده پکار یو عالم دین دې کې ګوره په دا پی ټي آی کې هم شته په هره محکمه کې شته په هره پارټۍ کې شته نو موږ دا یایو هره خبر وکړئ په دین په اسلام باندې موږ خو دا یایو چې د پاکستان او د دین د اسلام خیري موږ ته د الله هغه راولي موږ دا نه یایو چې خامخا د عمران خان راسي خامخا د نواز شریف راسي مولانا دې راسي موږ دا نه یایو موږ د اسلام او د دین خیري خبره سوه د مولانا دوی ډیزل یایي ډیزل نو عمران خان صاحب ته وزیر اعظم تېر شوې تا سره به بیسیکلی د دا ډیزلو یو هغه وي یو ثبوت به یې د سره نو چې ته دا ثبوت عدالت ته پېښ کړې دا خواجه اعصم صاحب له دا خطاب ورکړی دی خواجه اعصم صاحب یو خبر کړي خواجه اعصم صاحب یو خبر کړي نو دوی نن یادوي شهباز شریف ټول خبره ځان ته ده نو زه دا یو وینا کوم چې که دوی چیرې ډیزل یایي نو دې خبرې باندې زه دوی ته دا یو خواست کوم زه یو د جمعیت کارکون یم زه دلته نن راغلی یم دا د ما ملګري دي د ما ملګرو سره زه راغلی یم دا د پی ټي آی سپورټر دي نو د دوی خپله پارټۍ ده د ما خپله پارټۍ زه دوی ته یو دا خواست کوم هر څه یاستو غلطه وینا چې نن تاسې مولانا ته نه پنیر که هغه د پی ټي آی سپورټر ده که د نون لیګ ده که د جمعیت ده که د هرې پارټۍ سره یې دا یو خواست ورته کوم که ته د یوه لیډر ته ښکنځا وکړې هغه یې د تا لیډر ته کوي نو لیډر ته دا ښکنځا د تا له وجې کېږي تا له وینا له وجې وسوه لیډر خو نه ده کړې تا له وجې وسوه نو باقاعده موږ دا پکار دي چې د مشرانو عزت وکړو هغه دا نه ده چې خامخا لیډر که هغه د موږ هر قسم کس چې موږ به عزت کوو د موږ او پاتې سوه لیډرشپ خبره ولکه عمران خان دا موږ کې یوه کس ته را خبرې چې دا فلانی د ما سپورټر ده نو ولکه مولانا را خبرې نو موږ باقاعده چې هر چا سره مینه کوو په زړه کې دې وساتو نور سیاسي کار چې ده دا خو به ځي راځي مرګ راپسې ده موږ د خپل مرګ د خپل اسلام خیر وغواړو باقي د موږ څه هېڅ نه شو ویلی تا ته زه خراج تحسین پیش کوم د پی ټي آی په مولانا صاحب په جلسه کې به چې چا د پی ټي آی خبره کوله نو غونډ مولاراګان به راغونډېده واښه به ته دلته په خوشحالۍ کې ولاړې تا څوک څه نه وایي نه دا خبر غلطه د مولانا درنه چې وکړمه 2019 کې نه اوس خبره کوم زه مجلس درته واورم زه په 2019 کې 19 دن په درنه کې زه په خپله مولانا له کوره راتلم په ډریوري به طور ډریور سلیم ناصر صاحب سره زه به راتلم هر انکر راغلی ده که هغه لیډیز ده که مرد ده که چا غلطه خبر ورته کړي زه ذمواره یم نه چا وهل کړي دي دا غلطه وینا ده غلطه افوا ده نو غلطه افوا ده دا دې شي باندې زه درته یم مولانا چې کوم هغه راوستي دي کسان که یوه کس غلطه وینا انکر ته کړي که څوک ثابته کولی شي زه ورسره تیار یم په هر څه هغه باندې ولاړ د پی ټي آی په جلسه
جلسه کې کنه پیټیا جلسه کې ملګری مې راتلو منې کنه چې پیټیا ملګری مې راتلو ملګرو خوا نه سم بدولای زه خپل ځان ته د خپل لیډر عزت په زړه کې ساتم چې پیټیا جلسه کې دا ولاړل دا زه ولاړم زه د خپل لیډر مینه په خپل زړه کې ساتم دوی په خپل زړه کې ساتي دوی د خپل لیډر سپورټ کوي زه خپل لیډر سپورټ کوم غلطه وینا نه کوم سمجھاو دماغ ګوره زه دلته ولاړم ګوره دلته هر قسم وینا کیږي ګوره دا جلسه ده مولانا ډیزل یادېږي بله کېږي شکنځل ورته کېږي نو باید چې زه دلته ناره وکړم چې انګریز یا عمران خان څه بل نو دی څه جوړ سو نو دی خو له دې وجې نه ما مولانا ته زر کسان نور دي دا ما مولانا ته شکنځا کوي نو زه په مولانا ته شکنځا نه پرې کوم چا باندې زه که شکنځا کوم ځان ته به یې وکړم مولانا ته زه نه کوم زه د هغه په زړه کې مینه لرم زه په جهان باندې نه شرموم مهرباني ناظرین تاسو دې وکتلې چې زه دلته د مولانا صاحب د کسانو ویډیوګانې هم جوړوم دا خبره ده زه صرف د مولانا صاحب خلاف یم زه د علما کرام ډېر عزت کوم خو زه جلسې ته لاړ شم زما مجبوري نه وي ډیزل هغه نمونه یاد نن ما کوشش کړلی چې د مولانا صاحب په باره کې مې یو سوال هم نه دی کړی او کوشش به کوم چې د علما کرام به مزید هم عزت کو او احترام به کو نو راځئ تاسو نور ویډیوګانې عمران خان سره ملګری ده نو باقاعده زه د هر چاته هم کاغذ جمعیت والي غلطه وینا دې نه پسې کوي ګوره هغه د موږ والي مې دین ده نن به عمران خان سره سبا به بل ته سره وي نو بیا به موږ بیا شکنځا ورته کوو سبا به د مولانا سره بیا به موږ شکنځا ورته کوو نه دې شي د علم ته به شکنځا نه کوو که هغه یوه سپاره ویلي یوه سپاره هغه دې نه وي علم دین خو مګر شکنځا نه ده ورته پکار اخري پیغام اخري پیغام مې دا د مولانا زنده‌باد دوی ته خپل لیډر زنده‌باد موږ ته خپل لیډر زنده‌باد مهرباني موږ ته خپل لیډر